پکتیکا د کر او کښت لپاره مناسبې ځمکې لري او ډیری خلک یې له همدې لارې د ژوند اړتیاوې پوره کوي. په دې وروستیو کې د دولت سره په همغږۍ نړیوالو مؤسساتو د نورو مرستو ترڅنګ د کروندګرو لپاره د اصلاحي تخمونو د ویش او نورو اړوندو برخو ته پاملرنه زیاته کړې ده. تېره ورځ په پکتیکا کې د لومړي ځل لپاره د ناروې کمیټې په 10,000 بزګرانو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرې د ویش لړۍ د یاد ولایت موټاخان ولسوالۍ نه پیل کړه چې په راتلونکو 20 ورځو کې به د پکتیکا په 12 ولسوالیو کې بشپړه کړي. په پکتیکا ولایت کې چې اوس عملاً د هغې منظوري راغلې ده، هغه په 12 ولسوالیو کې خو چې د مټاخان، یوسف خیل، شرنه، همدارنګه یحیی خیل تر ګوملې پورې، اومنې پورې زمونږ دا پروسه ده، سروې کوو، هماغه اوډیکا سیستم د لارې دی ته دغه کم یو پکیج د غنمو چې دی دا ورکوو. د پکتیکا کروندګر هم د مؤسساتو له داسې فعالیتونو خوښ دي او له نورو مرستندویه بنسټونو غواړي چې د زراعت په برخه کې د پکتیکا له بزګرانو سره اساسي کار وکړي. زه د ناروې هیواد د کمیټې ډیر مننه کوم او ډیر ځینې خوشحاله یو، ډیر ښه راغلاست ورته وایو. الله تعالی دې دې مدد وکړي چې موږ سره کړېدلي ولس سره کومک او مرسته وکړي. موږ ډیر خوشحاله یو، شفافه توګه مې سروې کړې ده، شفافه توګه توزیع وسوله. آینده موږ د خواهش لرو چې باید ښې مرستې وشي، کومکونه وشي له خلکو سره په هره برخه کې. په پکتیکا کې د کرنې او اوبو لګولو د ریاست مسؤلین هم د یادو تخمونو د ویش په اړه د ناروې کمیټې له مسؤلینو مننه وکړه او خلکو ته یې ډاډ ورکړ چې د کرنې په برخه کې به نور نړیوال مؤسسات هم د ولایت ته جلب کړي. د آینده لپاره تاسو لپاره د باغونو ترتیب ونیسي او دغه د مارکیټ منډل یا د بازار د منډل یو ترتیب جوړ کړي او دغه د مرض د مخنیوي لپاره د دوا د درملو لپاره ترتیب په پام کې لري. زراعت ریاست به هر وخت تاسو سره همکاري. د ناروې کمیټه په افغانستان کې شاوخوا له 40 کلونو را په دې خوا د کرنې، روغتیا، تعلیمي او نورو برخو کې خلکو ته خدمات وړاندې کوي چې لا هم لړۍ روانه ده.